طالبانو لخوا د اګست میاشتې 19 د خپلواکۍ ورځ اعلانول او غبرګونونه. طالبانو د 28مه د خپلواکۍ ورځ رخصتي اعلان کړه. د افغان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي راتلونکي سه شنبه د زمري 28مه له انګریزي استعمار څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 106مې کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. که څه هم په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلواکۍ ورځ په شانداره مراسمو سره نه لمانځل کیږي، خو د خواله رسنیو ګڼو افغان کارکوونکو لا له وړاندې د خپلواکۍ د ورځې مبارکۍ په اړه پوسټونه کړي او د افغانستان د 3 رنګه ملي بیرغ انځورونه هم پورته کړي. عام خلک له طالبانو غوښتنې کوي چې اجازه ورکړي ترڅو یاده ورځ په شانداره مراسمو او ملي بیرغ سره ولمانځي. د خلکو په باور چې که طالبان خپل د فتح ورځ هم د 15 تاریخ پر ځای 19 کړی وای، نو له یوې خوا به ټولو هیوادوالو لمانځه او له بلې خوا به یوه مشخصه ورځ د خپلواکۍ لپاره ټاکل شوې وای. بل خوا طالبان خپله واکمني د افغانانو لپاره لوی غنیمت ګڼي. په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استازولیو په بېلابېلو غونډو کې د افغانانو لپاره خپل حکومت لوی غنیمت ګڼلی. د 4مې کلیزې په مناسبت ډیرو لوړپوړو طالبانو ویلي چې افغانان باید په دې نعمت شکر باسي. په ترکیه کې د طالبانو سفیر سمیلا فرهمند په افغان سفارت کې جوړې شوې غونډې ته ویلي چې اوسنی نظام له ډیرو سرښندنو او صبر وروسته افغانانو ته ور په برخه شوی. نوموړي ویلي امنیت او اوسنی نظام د الله پاک لوی نعمتونه دي او باید د هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې ترې ګټه واخیستل شي. په دې غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت استازو او ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت هم ویلي چې د خپلې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت یې لویه غونډه جوړه کړې وه. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې په غونډه کې د پاکستان ګڼو چارواکو او سیاسیونو، اسلام آباد کې میشتو د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو، علماو، خبریالانو، زده کړیالانو، کډوالو او د فرهنګي ټولنې استازو ګډون کړی و.